سلامونه نیکې هیله ده چې روغ جوړ سلامت به وئ. راځو په ترتیب سره اووم درس ته. پاسو کرابل څه شی ده او د څه لپاره استعمالیږي او د علامات څه معنا لري. رښتیا مخکې د دې نه چې د درسونه تشریح کړو، د دې لپاره چې که څوک غواړي د درسونه د آنلاین د پتنټ هغه په پښتو باندې ترکیب کړي او یا په وخت دوی ته اطلاع ورسیږي، نو یوټیوب چینل ګنګړی سره وټینګوئ چې تاسو ته په وخت کومې ویډیوګانې چې زه جوړوم هغه تاسو ته په وخت اطلاع ورسیږي او هغه بیا وګورئ. هیله ده چې کومک سره وکړی شي. راځو پاسو کرابلې ته. پاسو کرابلې څه معنا؟ پاسو کرابلې دا علامه عموم کې هغه ځایو کې لګېدلې وي چې د چا شخصي ملکیت وي، یعنی کور مخه وي، پارکېج وي د شخصي وي، هلته یې لګوي چې نور خلک هلته پارکېج ونه کړي. یا کوم ګراج وي نو نور عمومي خلک هلته نشي پارکېج کولی، موټر نشي درولی، یعنی دا خاص د ده ملکیت ده او د ده سړی د کوم ګراج ده یا کور ده د ده مربوط کیږي. هغه دلته دا سینیال به لږ نور هم ښه سم وګورو چې څه شی ده. ایماجین دا سینیال دا په کومونو کې رجستر او پاسو کرابل número de autorización یې دغه. نو په دې کې خاص هغه څوک موټر درولی شي چې د هغه یعنی د هغه د ګراج یا د کور خاوند وي، یا هغه څوک چې دلته د هغه اجازه ولري، یعنی د کورنۍ غړي وي، د درېدو اجازه یې ولري. نو عادي خلک یا عموم کې عمومي نه ده دا پاکیج. نو دلته که خامخا چېرته تاسې ودرېدوئ نو دوی کولی شي چې ویجلې ته زنګ وکړي او تاسو موټر شرولي یوسي او یا چې هغه نه چې راوړئ او جریمه به اجبنه ورکوئ. او نو د دې لپاره چې جریمه نه شي نو د هغو شیانو مخې ته مه درېږئ. راځو no passo carabile è una zona che permette l'accesso dei veicoli a proprietà laterale, cortile, garage etc. È segnalato con apposito segnale con reca il numero di autorizzazione all'ente che l'ho rilasciato davanti al passo carabile, evitato la sosta ma consentita la fermata. يعني دلته زیات پارکینګ کول منع دي او د کم وخت لپاره وقفه منع نه ده، یعنی کولی شي. یعنی چا ټلیفون درته راغلو زنګ ته ځواب ورکوي، موټر دې مخ ته ودرولو، چا څه غږېده وغږېږه، یا څوک دې داسې یو لنډ دوکان ته ولېږلو دلته ته ورته ودرېدې درېدلی شي، خو زیات وخت لپاره ته نشي درېدلی. یعنی د هغه په دې معنا چې ته موټر کې یې دویم کس دې لېږلی. که چېرته د کور والا چښتن موټر ایسته د دغه کور نه یا د ګراج نه، نو ته باید موټر کې موجود وي چې مخته شې ته نه، ځکه دلته د سینیال یا د علامه لګېدلی ده، ته دلته اجازه نه لرې د سوستې. فرمات لرې خو د سوستې اجازه نه لرې. راځو ایزولا د ترافیکو ته. ایزولا د ترافیکو څه معنا یا څه شی ده؟ دا د ایزولا د ترافیکو ده، دا ساحه دا عموم کې هغه کې لګېدلی وي چې موټر د یو سړک نه بلې خوا ته ګرځي او د هغو د سینیالو په ترتیب سره ته باید څه شی چې دوی درته هغه کوي یا یې لکه دا اوس دا سینیال چې دا اوبلیګاتوري ده، یعنې ته که دې خوا ګرځې باید ښي لاس ته وګرځې، اوبلیګات یې چې ښي لاس ته وګرځې. نو هغو په ترتیب سره ته څنګه چې سینیال هغه درته کوي نشان هماغسې به کوي. او دغه چې ده د ایزولا د ترافیکو د سړک برخه ده خو د کاریجات برخه نه ده. نو
è una parte della strada ma non della carreggiata, rialzato e illuminato con sbratura bianca. Sbratura bianca په دې علامه باندې یعنی پیژندلی کیږي، del quale è esclusa la circolazione di veicoli e serve a inclinare il traffico in determinate direzioni sull'isola di traffico. Veicoli serve ad incanalare il traffico in determinate direzioni. چې په کوم موټر یو کوم ډایرکشن لپاره چې تاسو باید هغه په کوم ډایرکشن لاړ شئ یا ډایرکسیون یا په کومه خوا لاړ شئ هغې لپاره لګېدلی وي یا د هغې لپاره استعمالیږي د isola di traffico. Non è ammessa né fermata né la sosta. دلته نه کمه وقفه او نه زیاته وقفه کولای شي، یعنی نه پکې کم درېدلی شي او نه زیات. که مخکې ما لکه هغه کې پاسو کرابې لکې ووایي چې موږ تاسو فرماته کولی شو خو هغه نه شو کولی، سوسته نه شو کولی. نو دلته نه هم سوسته کولی شي نه فرماته. راځو salvagente. salvagente څه شي دی؟ salvagente دغه ساحات د salvagente یي د کومو ته چې ترام یا بس ته خلک په اسانۍ خیږي یا کوزیږي یا مسافرین د خپل بس ته انتظار کولی شي، یعنی بسونه خو لایني زیات وي، کوم بس چې کومې خوا ته تاسو غواړئ یا هغې ساحې ته چې ځي نو تاسو کولی شئ چې په دې salvagente کې دلته انتظار ورته وکړئ، یعنی د دې لپاره جوړه شوې ده. او په دغه سیګنال دغه زیړ پنیل غوندې لري یا کولونینا لومینوسا جاله په دغه باندې هغه شوی ده، یعنی په دې باندې پیژندل کیږي. او دلته سینیال اوبلیګاتوري ده که چېرته موټر راځي به له دغې خواته تېر شي، ښي خواته. نو دا وه salvagente همچنان د سرک برخه ده، د carreggiate برخه نه ده. د سرک برخه په دې معنی چې سرک هغه خو مو مخکې پخوانیو درسونو کې تشریح کړو چې carreggiate کومه ده او سرک کوم ده. نو د کویز کې کیدای شي دا سوالونه تر وشي که چېرته salvagente سوال داسې و چې salvagente fa parte della carreggiata موږ ته ځواب و falso، یعنی نو parte della strada ma non della carreggiata. Rialzato comunque ed eliminato a serve facilitare le salite e discese di passeggeri dai mezzi pubblici e riparo alla sosta i pedoni attraversano una strada. Il salvagente può essere segnalato con una colonnina luminosa di colore giallo e integra da un segnale di obbligo passare da un lato dell'ostacolo. نو لکه مخکې مو چې څنګه ووی هماغه شان پیټلوی دي. نو هیله ده چې تر دې ځایه پورې سره په پوه شوي وو یا کم زیات مو د علایم پېژندلي وي. دا چې ویډیو اوږده نه شي نور درسونه به بیا په نورو ویډیوګانو کې ترتیب او تشریح. مننه.